ځان یاد ساتل دې ته وایي چې یو سړی دې سوچ کړي چې زما به کېږي څه په قبر کې، زه به الله له څه جواب ورکړم. هغه همیشه ژوند دی، دا وقتي طور دی، هېڅ خبر نه که په غریبۍ کې تېر شو، په سختو کې تېر شو، یو څو کاله دي او د سترګې د رب په اندازه کې تېرېږي، د سترګې د رب په اندازه کې. شپېته کاله عمر به دي، د نیمې نه زیات ته کېدی شي والی لږ پاتې دی، که دا لږ ته لږ سخته تېرم کې څه خبره نه ده، خو هغه همیشه ژوند دې خراب شو، دا ته ځان تباه وبرباد.